تورخم کې د کډوال د برخې مسؤلین وایي د تیر په پرتله د کډوال د راتګ کچه راټیټه شوې. دوی وایي وړاندې د کډوال د راتګ کچه لوړه وه، خو اوس د ورځې تر 1500 پورې کورنۍ د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي. موږ باید ووایو چې کډوال فعلا نورمال حالت ته راغلي دي. تاسو خبر یاست چې مخکې کډوال دلته ډیر په زیات تعداد باندې راغلو، خو اسلامي امارت وکړی شو چې دوی مهال کړي. الحمدلله اوس خو تقریبا روزانه د 500 ګډو په شاوخوا کې راځي هره ورځ. د کډوالو مسؤلین وایي د راستنېدونکو لپاره یې منظم سیستم رامنځته کړی او راستنه شوي کډوالو سره د بېلابېلو مرستندویو ادارو له لوري مرسته کیږي. او موږ دا کډوال د دغه ضیا بیا مختلف موسسات ته لاګو، لکه تاسې چې نوم اورېدلی دی IOM ته او یونیسیار ته او نور موسسې ته، او وروسته هم بیا د عمري کیمپ ته ځي چې دا دلته د موږ کیمپ دی اوس جوړ شوی دی د اسلامي امارت له طرفه، چې دغه کډوال ته هلته په کیمپ کې موږ کریا ورکوو، د کوم ځای پرې چې ځي د موټر کریا هم ورکوو، او کړای شي چې موږ سره په کیمپ کې دوی هلته شپه هم وکړي، پاتې شي 1 شپه 2 شپې 3 شپې 4 شپې، او مړی ټول اوبه ټول سیستمونه الحمدلله هلته تهتیه شوي دي. راستنېدونکي کډوال وایي کلونه وړاندې ګاونډي هیواد ته تللي وه، خو اوس په هیواد کې د امنیت په راتګ سره بیرته راغلل. موږ نن 20 کاله مخکې پاکستان هیواد ته تللي وو، او بس هلته غریبیانې مربیانې کولې، او هلته بس موږ باندې د غریبیانې هر سره ودرول. نم غریبي کولی شوه، نم ښه کولی شو، نم بد کولی شو، او بس نور به هغه تم شو، بس هېڅ ته روان شو خپل وطن ته. خپل وطن ته رالو، اماراتو والا موږ ډېر خدمت وکړو، زموږ ډېر قدر یې وکړو، او موږ ډېر خوشحاله یو خپل وطن ته راغللو، او موږ د اماراتو والا ډېر شکریه ادا کوو، تاسو هم شکریه ادا کوو. او 4 کاله وړاندې د هیواد نه تللی وم پاکستان ته، او اوس راغلو انشاءالله ښه احساس کوو، خپل وطن دی، امنیت دی، بس رالو په دې خاطر. وړاندې هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو کچه خورا لوړه وه چې د ورځې به تر 2000 پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته راتلې، او دا مهال د راستنېدونکو کډوالو کچه تر 100 کورنیو پورې راټیټه شوې.